ثوابۍ د دې صادر خو ځان له یو تاریخ هم دی. هسې د بورقې چې کوم ځای شروع شوي دي که نه نو د هر چا به څه یو تاریخ، لیکن د ثوابۍ د دې برګ دا چې سره سره ټاکي په کوم صادر باندې دي دا خو دومره یو عجیب او عظیم او ناشنا تاریخ لري. دا څه دا صادر څنګه شروع شوی دی؟ دا سرو سرو ټاکو والا صادر دا چې کله سیکانو دلته حمله کړې وه او شاه منصور په مقام باندې د سیکانو سره د ثوابۍ د یوسفزي قبایلو جنګ شوی و. نو دا چې څومره یوسفزۍ والا قبیلې دي دا ټول راغلي په شاه منصور کې باقاعده جنګ وشو او سیکانو شکست خوړلی و د دیونه. نو د دې علاقو چې د چا چا نارینه دي جنګ کې شریک وو، زنانه راووتې په منډو منډو رالې چې د خپلو نارینهو حالات نه ځان خبر کړي. څه چلو شو چې زنانه راورسېدې نو د دیو خاوندان زامن رونه دا شهیدان شوي، وینې به یې دی. دیو خپل سپینې څادرې چې کوم د زنانو په سر وې هغه څادر یې راواغستې او په خپلو شهیدانو باندې خورې کړې. چې په شهیدانو خورې کړې نو په دې څادر کې د وینو نښې جوړې شوې، د وینو نشانات څادر راښودل او د ثوابۍ زنانو دغه څادر ډېر په فخریه انداز باندې د شهیدانو په وینو رنګ شوی څادر خپله پرده جوړه کړه، خپله حجاب کپړه جوړه کړه. او دا یاد دومره مضبوط شو او دا دومره د دوی خوښ شو چې تر ننه پورې باقاعده پرنټډ څادر په سور ټاکي باندې څادر جوړېږي. نو څادر سپینې که شینې کر څنګه سور ټاکې به خامخا پې. دا د هغې شهیدانو د وینو یادګار دی. تر ننه پورې هغه زنانه په سر د ثوابۍ زنانه تاسو ګورئ هغه هم دغه څادر په سر او څو نورو خلکو هغې نه نقل کړی دی اب هغه څادر یې په سر. لا اله الا الله لا اله